السلام علیکم ملګرو. نن مونږ تاسو ته دا ویډیو ښایو د 400 باره کې. دا د 400 لږه ویډیو ده. تاسو وګورئ دا د الیکشن صورتحال دی دې ټایم کې. دا حالت دی د 400 دا رسډیرو بازار دی. دا دې ټایم کې دا تاسو ته مونږ دا بازار ښایو. دا بازار وګورئ، دا ویډیو وګورئ. د هغې نه پس راځو بیا مونږ د 400 په دې الیکشن باندې تاسو سره یو څو خبرې کوو. دا وګورئ، ځای په ځای دا پوسټر یې لګېدلي، ځای په ځای فلیکسونه بینر یې لګېدلي دي. نو دا تاسو وګورئ، د هغې نه پس مونږ بیا راځو او تاسو ته د 400 باره کې خبرې کوو چې د 400 د 2018 څه پوزیشن او اوس را روان وخت څه پوزیشن دی. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، زه ودانشاه، زموږ یوټیوب چینل دی ودانشاه افیشل. که کوم ملګري په دې باندې نوي ملګري راغلي یې نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب هم کې، لایک هم کې او شیر هم کې. نن به مونږ کوو د پاکستان په سیاست کې د NA24 خبره د ضلع او تحصیل 400 ضلع او تحصیل 400 کې چې کوم الیکشن شوی و NA24 2018 خبره به وکړو. په 2018 کې NA24 چې کوم حلقه ده په دې کې 4 حلقې نور راځي. PK 57 PK 59 PK 57 PK 58 PK 59 او PK 60. د 400 په 2018 کې چې ټوټل کومه آبادي و هغه 8,04,194. دې کې چې هغه وخت کې رجسټرډ کم اوټو په 2018 خبره کوو هغه و 4,63,440. دې کې د مرد چې کوم اوټو د سړو چې کوم اوټونو هغه و 2,60,525 او خواتین چې کوم اوټو دې کې 2,02,915 اوټو. په 2018 کې چې کوم الیکشن شوی و جنرال الیکشن په دې کې فضل محمد خان دا سیټ ګټلی او فضل محمد خان اوټ اغشتی و 83,495. پاکستان تحریک انصاف سره د دې تعلق و، د دې پارټۍ نه دی ولاړو. هغه ټیم اسپندیار خان عوامي نیشنل پارټۍ نه ولاړو. هغه ټیم دی اوټ اغشتی و 59,983 اوټ دی اغشتی و. د MMA نه ولاړو مولانا ګوهر شاه صاحب، هغه اغشتی و 38,252 اوټ. افتاب عالم د پاکستان پیپل پارټۍ نه ولاړو، دی اغشتی و 10,462 اوټ. محمد شفیق TLP نه ولاړو تحریک لبیک پارټۍ نه، دی اغشتی و 5,961 اوټ. فاروق شاه آزاد ولاړو، دی اغشتی و 1,632 اوټ. ظهور احمد دی ولاړو د APML نه ولاړو، دی اغشتی و 1,475 اوټ. میا علمگیر شاه ولاړو د پاکستان مسلم لیگ نون نه، دی اغشتی و 1,365 اوټ. دا مونږ تاسو ته ځکه ښایو چې دې ټیم کې کوم الیکشن اول په 25 تاریخ حکومت اعلان کړی، هغه الیکشن بیا ملتوي شو. هغه الیکشن اوس کېږي په 16 نومبر باندې، په 16 اکتوبر باندې، په 10مې میاشتې په 16 تاریخ باندې دا الیکشن اوس را روان دی. په دې الیکشن کې اوس چې کوم کسان ولاړ دي PDM اتحاد کړی دی. په PDM کې پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارټي، ANP عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علماء اسلام، داسې مختلف قسمه نورې پارټي دي. او پاکستان تحریک انصاف ځان له یو پارټي د ځان له ولاړ دي. د NA24 نه عمران خان ولاړ دی او د PDM د طرفې ایمل خان ولاړ دی. ایمل خان د اسپندیار خان زوی دی، د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر دی. بل دی کې نوی یو پارټي روته د اوس کسان مزدور پارټي چې دی د تحصیل میر سیټ هم ګټلی دی. دغه فیاض سالار نوی یو پارټي روته دا کسان مزدور پارټي، هغه یو ملګری ودرولی دی. د هغه دومره زبردست نوم دی، هغه نوم یې ما نه هېر شوی دی، هغې ملګري ودرولی دی. سپرلی غورځنګ نوم یې دی، زما چې څونه دغه نوم یې دی، د هغه کټ نښه ده. دا پکې یو مختلف بله پارټي روتې د نوې په ډومبۍ پیره الیکشن ته ودرېږي.
مونږ دې ټیم کې موازنه کوو د پاکستان تحریک انصاف او د پی ډي ایم جماعتونو کې چې کوم راځي دي کې به عوامي نیشنل پارټي راځي، مسلم لیگ نون به راځي، پیپل پارټي به راځي، نور داسې مختلف پارټۍ به راځي. د دوی د اسفندیار خان مولانا ګوهر شاه صاحب افتاب عالم او دې کې د میا عالمگیر شاه صاحب د دې د اوټ چې راجمه کې نو دا تقریبا لاک نبر اوټ جوړیږي. د 2018 خبره کوو او فضل خان په دې کې اغشتي و هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه 83,000 لګبګ د پاسه اوټ اغشتي و. عجیبه غونته سیستم شروع شوی دی، عجیبه غونته وخت شروع شوی دی. یو طرف ته اون پی ډي ایم ولاړ دی، بل طرف ته عمران خان ولاړ دی. ګورو چې د 400 عوام د اشنغر عوام په چا باندې اعتماد کوي. مونږ تاسو ته یو موازنه کوو چې لکه دې ټیم کې مضبوط کومه پارټي ده، دا خو چاله پته نه لګي. د دې خو به د هغه ورځ باندې فیصله کېږي په 16 اکتوبر باندې چې الیکشن به څوک ګټي. دا 9 حلقې دي، په 9 حلقو کې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه عمران خان دی او د نور طرف نه د ان 22 مردان نه مولانا فضل الرحمان صاحب کسو درولې دي او د جمعیت علماء اسلام نه په 400 کې عوامي نیشنل پارټۍ کسو درولې دي، په پیښور کې عوامي نیشنل پارټۍ کسو درولې دي، نور حلقو کې مختلف کسان ولاړ دي. پاکستان تحریک انصاف ځان له پارټي د چا اتحاد وسره نشته. خو په دې کې د مزې خبره دا ده چې جماعت اسلامي یو بیل کردار ادا کوي. جماعت اسلامي یو ځان لا نه د پی ډي ایم سپورټ کوي، نه د پاکستان تحریک انصاف سپورټ کوي. په دې ټیم کې جماعت اسلامي ولاړه ده. په 2018 کې جماعت اسلامي ام ام ای کې وه. اوس جماعت اسلامي ځان له یو پارټي ده، ځان له یو سیستم دی، ځان له یو طرف ته ولاړ دی. مجیب الله ایډوکیټ، آیا مجیب الله ایډوکیټ اوټ اثر چې کوم دی دا په تحریک انصاف باندې غورځېږي که دا په عوامي نیشنل پارټۍ باندې غورځېږي؟ اندازې نه خدا سي لګي چې د دې پارټو د دې د مجیب الله ایډوکیټ چې کوم اوټ دی د دې اثر خو دواړو ته روان دی، په دواړو باندې وغورځېږي. خو آیا قتل دا دی چې جماعت اسلامي د دواړو پارټو نه چې دا دوه کسان کوم ولاړ دي چې دوی ولا ټف ټایم ورکولی شي او که نه؟ صرف دا قتل دي. نو د 400 عوام چې په چا باندې اعتبار کوي، په چا ته به ووټ ورکوي، دا به په 16 اکتوبر پته لګي. ضمني الیکشن دی، پته به لګي. یو طرف ته د عوامي نیشنل پارټۍ سره او صوبایي صدر ایمل خان دی، بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف عمران خان دی، بل طرف ته د جماعت اسلامي نه مجیب الله ایډوکیټ ولاړ دی. آیا د 400 عوام په چا باندې اعتبار کوي، په چا ته به ووټ ورکوي؟ د دې فیصله به په 16 تاریخ کېږي. مونږ صرف تاسو ته دا وښول چې 2018 کې د 400 صورتحال څه و، 400 نه څومره خلک ولاړو، څومره ووټې اخیستې دي. بله خبره دا ده چې آیا 400 اوس چا سره ده؟ ډېر کسان دا وایي چې موږ ته به د بار نه یو کس راځي د میاوالي نه، هغه باندې به مونږ اعتبار کوو، هغه له به ووټ ورکوو. ډېر کسان وایي چې ایمل خان د دې خاورې سړی دی، د دې کلي سړی دی، هغوی له به ووټ ورکوو. پاکستان تحریک انصاف نه سلطان محمد خان هم لاړ و، این پی کې شامل شو، یو ښه تکړه کنډیډیټ و. په پی کې په 2018 کې پی کې 58 سیټې ګټلې و. نو خامخا د دې اثر به غورځېږي. پته به په 19 تاریخ باندې په 16 تاریخ باندې لګي. په 16 اکتوبر باندې د 10مې میاشتې په 16 تاریخ په پته لګي. مونږ تاسو ته یو ریکارډ مخې له کېښودو چې د پی ډي ایم چې کومې پارټیانې یوځای شوي دي دا صورتحال دی او پاکستان تحریک انصاف 25-26 هزار اوټو کې دا ټول اوټونه چې راغونډ کړي نو پی ډي ایم ته مخکې دی. آیا مونږ ګورو چې دا عوام به په چا باندې اعتبار کوي؟ والسلام. پاکستان زنده باد.